بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته پر یو خبره باندې زموږ بحث سره رالی. څوک دا وایي چې د ناولده سړي سه یو اوبه پاته سوي وي یا ډوډۍ خوراک یا یو سالن ډوډۍ ځین پاته سوي وي، هغه د ښځو دپاره خوړل صحیح نه وي. دغسې د ښځو څه یو شی پاته سوی هغه د نارینه نه خوري، د دې څه حکم دی؟ محترمینو، په دې هکله زموږ په فتاواو کتابونو کې دوه رنګه عبارتونه راغلي دي. داسې هم راغلي دي چې کم ځای کې د فتنې خطره وي، د لذت او د خوند خطره وي، نو په هغه ځای کې د اجنبي سړي یا د اجنبیه ښځې پاته سوی شی باید ونه خوړل سي، او کم ځای کې چې دا خطره نه وي بلکل یې خوړلی سي. او دغه کراهت چې کم دی چې خطره وي هم دغه عمل مکروه دی. هغه اوبه څښل یا هغه ډوډۍ خوړل خو نه ده مکروه، یعنی دا کار کول باید نه وسي، ځکه چې دی د داسې لذت یا خوند اخلي. نو که چیرې دا خطره نه وي بلکل یې کولی سي. فتاوی دارالعلوم زکریا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 615 په حواله سره د دور مختار معرض محتاج جلد نمبر اول صفحه نمبر 222. دغه رنګه فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 23. البحر رایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 116 پر صفحه نمبر 616 لیکي چې داسې ډېر ځایونه راغلي دي چې د ښځو څه یو شی پاته سوی دی، صحابو خوړلی، د صحابو د نبي علیه صلات وسلام څه شی پاته سوی دی، هغه زنانو ته ولېږلی دی، زنانو خوړلی دی، هېڅ مشکل نشته پکې. په حواله سره د بخاري شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 49. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.